ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. دا قتل دومره یو غټه ګناه ده چې الله سبحانه وتعالی په دې کې دا قتل او شرک یو ځای ذکر کو. شرک گزار کولی په دین باندې یو سړی زی بابا ته پروتي قبر ته پروتي دغه ځکه نظرانه او منښت کوي په غیر الله عقیده جوړی شوی ورانه عقیده د گزار کوي په سبانه په دین باندې په عقیده باندې د گزارو په بنیاد باندې گزارو. نو څنګه چې دا گزار دی نو دغه شان د قتلم گزار دی په یو جون باندې چې دا گزار نه دی دیږي گزار په عقیده او په دین شنو دیږي کې د گزارو کو په یو جون باندې گزارو کو. انسان جون دی کنه پاغه باندې گزارو کو بلکې شریعت خدا پرې د مسلمان د وینو خو حفاظت دی او دی خو شریعت دا ویلي چې سړی تاسو سره کافر او تاسو سره معاهده وکړي او یا ذمي کافری یا ول تاسو امان ورکي نو دیم نشي وجره د دوی د وینې حفاظت ته پاتې مسلمان. الله په قران کې داسې سخت الفاظ دا انسان د پر ویلي چې څوک قصدن عمدن رپاسي او مسلمان وجني. ومن يقتل مؤمنا متعمدا څوک چې رپاسي او مؤمن وجني متعمدا قصدن او عمدن وجني فجزاؤه جهنم خالدا فيها همیشه و بجهنم کی. صرف دانا وغضب الله عليه الله ته بغضب کې بغصه کې دی صرف دا ولعنه لا لعنت به صرف دا واعد له عذابا عظيما او د پر سخت عذاب الله تیار کړي. ګورې دي سلور خبرو ته فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه لعنه اعد له عذابا عظيما. انسان باندې ته وجه په وجه حمله کوي وجه د افسوس خبره ده د جړه مقام دي چې نن سبب ول لازم کده انسان د وینه د دې څخه قدر ټماټر قدر شتي د ټماټر او د پیاز او د الو قدر شتي خو د انسانيت او د انسان د وینې قدر نشته. په حدیث کې راځي امام نسائی راوړی دی لزوال الدنيا اهون على الله من قتل رجل مسلم چې د ټول دنیا ورانه شي ټول دنیا دا د الله په نس وړه خبره ده د دینه چې یو سړی راپاسي مسلمان مړ کی. ګوره د ټول دنیا چې ختم شي او بل طرف ته مسلمان مړ شي بی ګناه نو د الله په نس د دنیا ورانه ده وړه خبره ده. خو په دې خبره به د دې خبره به الله سبحانه وتعالی حساب کتاب کوي چې ولې ته مسلمان وجلې. حدیث کې راځي امام بخاری راوړی دی اول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامه الدماء یا فی الدماء یو خدای الله حق دی او یو د انسانانو حق دی. د الله په حقونو کې اولنې حق چې هغه کې به تپوس کیږي هغه د منځه مسله ده او د انسانانو په حقونو کې چې اولنې مسله چړل کیږي هغه به کومي هغه به د ویني د قتل راشه ولې پلانې وجلې ولې څنګه دی وجلې. حدیث کې راځي دومره عجیب حدیث ته ول لازم چې د سړي په ځل کې ایمان نو هغه څخه یریږي د حدیث د امام ابن ماجه راوړي رسول صلی الله علیه وسلم یجیء القاتل والمقتول يوم القيامه قاتل بمرضی مقتول بمرضی قاتل او مقتول دوانه برضی چا چې وجلې او څوک چې وجلې متعلق براس صاحبه او دی مقتول به د قاتل د سر نه نیولې روان کړي وي. او په روایت کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم تشخب اوداجه دما د دې مریدا رګونه چې د دینه به د وینې سره رواني داري بکې دی مقتول کمی چې وجلې دغه د مریدا د رګونو نه به د وینې رواني داري بکې وای بس او دې دغه کې رسول صلی الله علیه وسلم وی د سر نه ویلي سینولې الله تبارک مخامخ کوي چې یا ربي اے الله اے زما رب ته پوښتنه کوي چې ولې زه وجلم سل هذا لما قتلني زي ولي وجلم یو څه جواب ورکړي رب العالمین بمخ
په یو روایت کې راځي داسې الفاظ دي چې انسان په زړه کې سخت یره پیدا کوي وي حتى يدنيه من العرش دا قاتل به دا مقتول به دا قاتل به رانیولي او دا الله سبحانه وتعالى دی عرش ته به رانږدې کړي او بیا به الله ته وي الله تپوس ته وکړي د زه ولې وژلی یم ته به ورته څه ولې دې وژلی څه دلیل دی تا سره دا سړی به څه جواب ورکوي شریعت دې مسله کې دومره سختي کړې ده یو حدیث کې راځي او دې ته غوږ کېږدئ امام ابو داود راوړی رسول صلی الله علیه وسلم وی ابو الدرداء رضی الله عنه ما د رسول صلی الله علیه وسلم نه واورېدو هغه وی كل ذنب عسى الله ان يغفره هر ګناه چې دنه کېدی شي الله یې وبخي الا من مات مشرکا سوی د دې چې سړی مشرک مړ شي الله یې نه بخي او مؤمن قتل مؤمنا متعمدا یو مسلمان راولېږي بل مسلمان قصدا عمدا بې ګناه مړ کړي د ګناه الله نه بخي دا حدیث امام ابو داود راوړی ابو هريره دا حدیث ته رسول صلی الله علیه وسلم وی يقبض العلم قیامت ته بنږدې علم ختم شي دا ښکاره شي علم نشته جهالت ډېر شي والفتن فتنې به ډېرې شي الله اکبر دا خو واضحه ده ويكثر الهرج او هرج به ډېر شي یا رسول الله صحابه یا رسول الله نور خو موږ ته پته خو دا هرج څه ته وایي القتل وجل او وجل صحابه یا رسول الله د اوچت مسلمانانو د صحابه یا رسول الله زمونږ نه زیات کافران به هغوی وجني دا خو ډېر تکړه مؤمنان یعنی دا مونږ چې څومره کافران وجنو دې نه به زیات هغوی وجني رسول الله صلی الله علیه وسلم نه هغوی به یو بل وجني یو سړی به راپاسي د تره زوی به وجني یو سړی به راپاسي خپل رور به وجني یو سړی به راپاسي خپل رور به وجني یو سړی به راپاسي مسلمان به وجني دا کافران وجلو ولې نه دي بلکې دوی خو منخطي چا پورې په مسلمانانو پورې منخطي د قیامت یو غټه نښه قتل او قتال نن سبا ډېر زیات شوی د مسلمانانو په منځ کې دا په صحیحانو کې دا حدیث دی بل حدیث ته واورو عبد الله بن عمر رضی الله عنه ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره واورېده لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما امام بخاری حدیث راوړی رسول صلی الله علیه وسلم وی یو سړی په دین کې پراخی کې دا هغه وخت پورې چې څو پورې دی یو انسان مړ کې بې ګناه قصدا عمدن هغه پراخي به ختم شي دې څه مطلب دی پراخی کې مطلب دا دی چې یو سړی په دیندارۍ کې مخې ته رواني ترقي کوي خو چې کله د لاسونو نه څوک مړ شي قصدا عمدن یو مسلمان نو هغه دینداري پسې شي ابې بنده شي تاسو وګورئ کوم سړی چې قاتلي او مسلمانان وجني بې ګناه په معمولی خبره چې هغې باندې هغوی قتل رواني دا سړی دیندار نه وي والله العظیم د کعبې په رب د قسم خورم دا دیندار نه دا کېدی نه شي چې یو سړی د مسلمانانو وجني او د دیندارۍ او دې ځکه رسول صلی الله علیه وسلم ووایي د دین په پراخۍ کې دین پراخي څه دی یعنې دې کې دینداري نه وي د اوسه پورې مونځ اودس کول د اوسه پورې ذکر او اذکار کول د اوسه پورې زکاتونه صدقې ورکول خو چې کله راپاسېدو او یو بې ګناه مسلمان یې مړ کړو نو هغه عبادتونه پسې شو هغه په الله سبحانه وتعالی بند بعض علما دا معنی کوي وایي ده ته د توبې دروازه کوله وه خو چې کله دی راپاسېدو او بې ګناه خلک وجلې شروع کړو نو الله ورته د توبې توفیق بیا دا ورته نه ورکوي دا لارې په الله راتنګې کړي یو بل حدیث ووایو ذکر النبي صلی الله علیه وسلم الکبائر رسول صلی الله علیه وسلم په مجلس کې ناسو او دا غټ ګناهونه ذکر کول یو روایت کوي سئل عن الكبائر یو کس راغی رسول الله ته پوښتنه کوي رسول غټ ګناهونه څه دي وی الشرك بالله الله سره شریک جوړه ټول غټ ګناه ده وقتل النفس اي نفس وجلب حق بګناه قصدا عمدا وعقوق الوالدين او د مور پلار سره بد کول دا حدیث په صحیح بخاری کې بل حدیث وره رسول صلی الله علیه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات دا وو کارونه ځان لري ساتي چې هغه انسان تباہ کوي څه کوي تباہ کوي جهنم ته گزاري د جهنم په ور کې ولا غوپه ور کوي دا سړي قيل وما هن يا رسول الله یو کس په رسول الله سړي موږ ته بیان کا وی شرک بالله د الله سره شریک جوړول والسحر جادو کوډي منتري وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق ايو نفس او انسان مسلمان وجلب بګناه قصدا عمدا واكل مال اليتيم او د یتیم مال خړل
والتولي يوم الزحف او د میدان الجهاد نه تختیدا، واكل الربا او سود خوراک، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات او هغه زنانو باندې بهتانونه لګول چې هغه مؤمنان پاکي زناني غریبانه سره خبر نه ته به د زنا بهتان لګي. دا حدیث په صحیح بخاری کې دا کافری دا حدیث ها کنه په دې باندې ستاسو مطمئن نشو او نرم نشو. دا خو یو څو حدیثونه په تعلیق کې موږ بیان کړو او د دې مسلې چې تتبع کې کینه وته چې زبر د قران او حدیث نه ټول هغه آیتونه او حدیثونه رو بزم چې دې مسلې سره تعلق ساتي ته ګوري چې څومره د موضوع دي جوړي په دې باندې علماء کتابونه لیکلي په جلدونو کې کتابونه لیکلي. خدای سم اشاره وکړه چې بی ګناه انسان وجل د څومره غټه ګناه ده.